مخلد خپل کلي ته ستون شو نو مسند بقي بن مخلد یې ولیک چې ټوله د علم نړۍ یې پرې خړوبه کړه او خپله د کتاب لیکوال به انشاء الله له ټولو دنیوي ستونزو بې پروا او د جنت په باغونو کې مزې کوي. نو زما توصیه ده د دین طالبانو ته چې د قرآن په پوهې باندې ځان سنبال کړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په علم باندې ځان سنبال کړئ. ستونزې وګالئ، تکلیفونه وګالئ، ولږې او تندې تیرې کړئ. الله رب العزت به مو د دین او د اسلام خادمان وګرځوي او تاسو ته به الله رب العزت نافع علم درکړي. چې علم لپاره سفر نه ونه کړي او په خپل کور کې پروت یې راحت، نو بیا د خدمت توقع کله هم ولره. په پای کې بیا درته وایم چې خفه کیږئ مه، غمونه شاته وغورځوئ. دا ځکه چې د زړه خوښي او ثبات لوی نعمت دی. ځکه چې د زړه خوښي او ثبات لوی نعمت دی. ځکه چې د زړه خوښي ذهن ته ثبات او نفس ته ډاډمني وربخي. د دې په برکت په انسان کې د نوښت او پنځونې وړتیا راویښیږي. سرور او خوښي لاسته راوړل یو داسې هنر دی چې زده کړې ته اړتیا لري. څوک پر دې هنر وپوهیږي چې سرور او خوشحالي څه ډول ترلاسه کیږي او ګټه ترې څنګه اخیستل کیدی شي، نو هله به د ژوند په خوږو پوه شي. په دې لړ کې تر ټولو لومړنی اصل دا دی چې انسان باید زغمناک وي، صابر وي. له مصیبتونو سره د مخ کېدو په صورت کې باید زغم ونه بایلي او نه له خنډونو سره د مقابلې پر مهال د دوه زړه‌توب ښکار شي. ځکه زړه چې څومره غښتلی او پاک وي، نو روح به هماغومره روڼ او ځواکمن وي او بیا په زغرده له ستونزو سره مقابله کولی شي. د دې برعکس د فطرت له کړکېچونو سره له مقابلې نه ډارېدل او دوه زړه‌توب رنځونو، دردونو او وهمونو ته لار جوړوي. یعنی د مصیبتونو پر مهال واویلا کول او پر وړو وړو خبرو هیجاني کېدل اندېښنې او لا ډېرې ستونزې راولاړوي. خو هغه څوک چې د غصې پر مهال له صبر او زغمه کار اخلي، ټولې ستونزې په اسانه هوارېږي. کله چې یو ځوان له مرګ سره لوبې کولی شي، نو د ستونزو او مصیبتونو ګالل ورته اسانه خبره وي. د سرور